دا راډیو چې په 24 ساعتونو کې به شاوخوا 18 ساعته نشرات کوي، لوګر کې د 2 تنو په شخصي لګښت جوړه او پرانستل شوه. د دې راډیو مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د مطبوعاتو وضعیت تر پخوا ښه شوی او د مطبوعاتو اقتصادي ستونزې له پخواني نظامه راپاتې میراث بولي. دوی وایي چې د اطلاعات او کلتور ریاست او نورو دولتي ادارو ښه کاري فضا ورته رامنځته کړې او ترې منندوی دي. ما الحمدلله در این وطن ماندیم، بچه از این خاک هستیم و ایره تعهد کردیم که در این خاک میمونیم تا این خاک را بسازیم. البته تنها من همه افغانا دست به دست هم دادن تا بتونیم که این خاک را آباد بسازیم. امروز الحمدلله امنیت است، آرامش است، ما میتونیم که کار بکنیم، زمینه کار به ما مساعد شده. امروز ما اگر همه قدر سرمایه را داشتیم که یک رسانه محلی ایجاد بکنیم در ولایت لوگر، از طریق رسانه خدمت بکنیم، کار بکنیم به مردم خود. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس هم په دې ولایت کې د مطبوعاتو له مسؤلینو د مننې ترڅنګ د دوی ښې رسنیز فعالیتونه له دولتي ادارو او یاد ریاست سره بشپړه همغږي او تر افغاني او شرعي اصولو لاندې نشرات وستل او د اتحاد راډیو له مسؤلینو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. نو ان شاء الله اسلامي امارت اسکله د حالات به اجازه ورنکي او اسکله به دا ونزغمي چې په لوګر ولایت کې ورسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله سقوط کوي. مونږ خو لله الحمد چې پیښه نه لرو، خو د دې ور برسیره د دې ور اخواته مونږ په دې باندې خوشاله یو، افتخار کوو چې په لوګر ولایت کې د اسلامي امارت راتګ نه وروسته یوه نوې رادیو جوړه شوله. د اتحاد په نوم د غفوري صاحب ده، حاجي صاحب محمد داود ته دوی دې اعلی اجر ورکړي. زمونږ د لوګر یو ښه تصویر دنیا ته وړاندې کړي، افغانستان ته وړاندې کړي. که په نورو ولایتونو کې ورسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل کېږي، لیکن په لوګر ولایت کې وضعیت دومره ښه ده چې خلک نوې راډیو جوړوي. دا یادونې وړ ده چې لوګر کې د 2 دولتي رسنیو ترڅنګ 4 خصوصي رسنیز فعالیت لري چې د اسلامي امارت پر راتګ سره دې ولایت کې لا تر اوسه د کومې رسنۍ چارې نه دي ځنډېدلي او نه هم د کومې رسنۍ کارکونکي ته زیان رسېدلی.